د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه ډیر په لنډه کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کورنیو چارو وزارت کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي ګواښ کړی چې که د کابل ښار په هر حوزه کې د موټرسایکل سپرو لخوا ترور وشه، امیر به یې له دندې ګوښه کیږي. عامې روغتیا وزارت د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال وحید الله مجرو د لوګر ولایت په مرکز کې له یو وسله بریده روغ وتلی ده. دغه پیښه نن سهار شاوخوا 5 بجې د لوګر ولایت د مرکز اړوند سیمه کې رامنځته شوې ده. حج او اوقاف وزارت د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په نوي سپارښتنه کې وایي ده چې اختر لمونځ واجب دی او هغه څوک چې د کورونا وایرس له امله ویره لري یا نورې ناروغۍ لري د اختر لمانځه ته له تګه دې ډډه وکړي. غني او کرزی ولسمشر غني او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ځانګړو پیغامونو په خپرولو سره پاکستان کې په لوېدلې الوتکه خواشیني ښودلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپلې خواخوږي څرګنده کړې ده. د پاکستان د ملکي هوایي چلند پیایي الوتکه کې د لاهور څخه کراچۍ ته پر لاره سقوط شوې چې ټولې 107 تنه سورلۍ وژل شوي دي. امریکا وروسته تر هغه چې د دمشق امریکا د هوایي ځواکونو له لوري په سوریه کې د کښتونو او د سوځولو ادعا وکړه، سکای نیوز د انټرنیشنل بزنس ټایمز په حواله راپور ورکړی ده چې د یادو محصولاتو د له منځه وړلو له امر سره خپله ډونالډ ټرمپ هم موافقه کړې وه. کابل ښاروال د کابل ښاروال داود سلطانزوی خبر ورکړی ده چې د کورونا دویم ټسټ منفي او اوس روغتیا بیخي د ډاډ وړ او خپله دندې کې د هیوادوالو په خدمت کې ده. روغتیا وزارت عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کورونا وایرس د تازه 202 مثبتو پیښو ثبتېدو راپور ورکړی ده. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دا پیښې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې ثبت شوي دي چې تر ټولو لوړ شمېر یې بیا هم په کابل کې ده. اسرائیل د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین ویلي دی سږکال په پیل کې واشنګټن ته د سفر پر مهال ټرمپ بیا ډاډ ورکړی چې بیت المقدس به د اسرائیل پلازمینه وي. هغه ویلي دي د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ پر طرحه کار کوي او هغه به حتما پلي کیږي. ایران د ایران ولسمشر حسن روحاني له کورونا سره د مبارزې ملي کمیټې ته په خبرو کې ویلي چې د جوزا میاشتې په 10مه نیټه دې ټولې ادارې پرانیستل شي او کارکوونکي دې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره خپلو دندو ته حاضر شي. نوموړي دغه راز د کوچني اختر له لومړۍ ورځې د ټولو زیارتي او مذهبي ځایونو د پرانیستل کېدو سپارښتنه هم کړې ده. هندي چارواکي وایي ښایي د له اختره له رخصتي وروسته د واګه بندر له لارې له افغانستان سره د سوداګرۍ بیرته سره پیل شي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د هند یو لوړپوړي ګمرکي چارواکي له خولې ویلي دی دوی د همدې بندر له لارې د سوداګرۍ پیلېدو خبر ترلاسه کړی ده. دا بندر د مارچ میاشتې په 13مه نیټه د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي په موخه د سوداګرو پر مخ تړل شوې ده. پاکستان امریکا ته له کورونا وایرس نه د ساتنې ځینې طبي توکي لیږلي دي. امریکا د پاکستان د دې مرستې مننه کړې ده او د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر خپل ټویټر لیکلي دي د پاکستان له لوري امریکا ته د دې توکو لیږد د دواړو هیوادونو د یووالي ستر ثبوت ده. خو د ټولنیزو رسنیو ځینې پاکستاني کارکوونکي امریکا ته د دې توکو پر لیږد نیوکې کړې دي او ویلي دي چې پاکستان دې لومړی خپل او بیا د نورو غم کوي. درنو لیدونکو که ویډیو مو خوښه شوي نو د سره ضروري لایک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهمو پیښې واقعې څخه ډېر ژر په لنډو کې خبر شئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.